د انسان په بدن کې کیسې صفرا هغه مهمه عضوه ده چې کله فعاله اوسي نو هیڅوک یې نه یادوي او په اهمیت هم څوک دومره نه پوهیږي، خو چې کله ناروغه شي بیا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي. په دې اړوند موږ نن په فلوریډا ایالت کې، البته د متحده ایالاتو په فلوریډا ایالت کې د ډاکټر میرعلي سادات صاحب ته چې د سکایپ د لارې نه به موږ سره اوسي څو پوښتنې ورسره شریکوو. میرعلي صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تخنیکي ستونزه پیدا نه شي او زموږ غږ تاسې واورئ. پوښتنه مې دا کوله چې اول که په بدن کې د کیسې صفرا د وظیفې او اهمیت په اړه لیدونکو ته معلومات ورکوي چې ولې دومره مهمه ده او څه کارونه کوي. مننه اشنا صاحب. اول تاسو ته او د اشنا تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کیسې صفرا یا د صفرا کڅوړه چې په عامه اصطلاح ورته تریخه هم وایي د مهمو اعضاو څخه د حیاتي عضو نه ده. د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې قرار لري او د دې اصلي وظیفه ده چې هغه صفرا چې په ځیګر کې جوړیږي په دې کې تجمع کې جمع کیږي او غلیظه کیږي او د ضرورت په اندازه باندې کولمو ته اطراح کیږي. البته کله چې موږ تاسو هغه غذاګانې خورو چې زیات شحم ولري نو د صفرا کیسه د په خپل اندازه باندې بایل یا صفرا کولمو ته آزادوي تر څو چې دغه شحمیات هضم شي. یو اساسي پوښتنه دا هم پکې کله مطرح کیږي چې هغه مهم عوامل یا علتونه به بیا څه شي چې د کیسې صفرا یا د تریخې چې به ستونزه اصلا پیدا کوي ډېر زر؟ مهمه پوښتنه ده اشنا صاحب. اصلا د کیسې صفرا د بدن د نورو اعضاو په شان باندې هم مشکلات پیدا کولی شي. د دې ډېر غټ او عمده مشکل چې د هغه د تیږو جوړول دي. یعنی دغه د مخکې چې ویل د کیسې صفرا په کیسه کې دغه صفرا تجمع کوي جمع کیږي او د وخت په تیریدو باندې کېدای شي په دې کې تیږې جوړې کړي. خو تیږې البته په هر چا کې نه جوړیږي. هغه خلک چې دې ته مساعد دي هغه خلک دي چې د 40 کالو څخه زیات عمر ولري، معمولا زیاتره ښځینه جنس، هغه ښځې چې زیات ماشومان زیږولي او هغه ښځې چې د حاملګۍ ضد دواګانو استفاده کوي. چاغوالی د دې لپاره یو عامل کېدای شي، یا هغه حالتونه چې یو څوک پکې ډیر زر وزن د لاسه ورکړي، یا د فزیکی فعالیتونو نشتواله. دا د دې سبب کیږي چې د صفرا په کڅوړه کې تیږې جوړې شي او بیا د نور مشکلات مثلا التهابات شو یا دردونه شو، دا بیا د هغې په تعقیب رامنځته کیږي. بله یوه بله پوښتنه هم راسره دا وه چې دا د تریخې دردونه د نورو بدني ناروغیو د دردونو سره څه تفاوت لري یا توپیر لري؟ او بل آیا د شحم په ویلي کولو کې خاصتا کوم مهم نقش لري که نه؟ بله، د صفرا د کیسې یا په خپله د صفراوي موادو اصلي رول او عمده رول چې د هغه د شحمیاتو په هضمولو کې دی. د دې دردونه چې دي معمولا دوه قسمه دردونه لري. یو هغه چې کله د تیږه د خپل ځای څخه بې ځایه شي او بیا د صفرا په پایپونو کې یو ځای کې بنده شي، مریض ته یو آنی شدید درد پیدا کیږي، معمولا د یوې شحمي غذا څخه وروسته. دا دردونه یو څو ساعته دوام کوي، زیاتره د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې او ښي طرف اوږې ته انتشار کوي. البته د صفرا د کیسې دردونه د بدن د هضمي سیستم د نورو غړو د دردونو سره تقریبا یو اندازه شباهت لري، خو د ګیډې په ساحه کې د موقعیت معلومول چې په کوم موقعیت کې دغه درد دی دا کولی شي موږ تاسو ته معلومات راکړي چې دغه د کومې عضو مربوط دی. مثلا د کیسې صفرا دردونه زیاتره د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې دي، د معدې دردونه زیاتره بیا په د ګیډې په منځنۍ برخه پورتنۍ منځنۍ برخه کې دي، یا د امعاو دردونه چې زیاتره په ګیډه کې بیا تیتو پرک دي منتشر دي. نو هغه موقعیت موږ ته کولی شي چې هم معلومه کړي چې درد د کوم موضوع پورې مربوط دی. او هغه کسانو ته باید څه لارښوونه کوئ چې د کیسې صفرا جراحي کوي؟ مثلا څه شی باید ډیر زیات په پام کې وساتي؟ څه ډول خوراک وکړي یا څښاک وکړي؟ څه لارښوونه ورته کوئ؟ اصلا خو د صفرا تیږې زیاتره وخت اعراض نه پیدا کوي، مشکلات نه پیدا کوي، او زیاتره وخت کې مریض د یو نورو ناروغیو په خاطر باندې ځي ډاکټر ته، کله چې معاینات مکمل کړي ګوري صفرا تیږې لري. ضرور نه ده چې هر وخت کې دغه تیږې تداوي شي او وایستل شي، ځکه د صفرا کیسه هم خپله وظیفه لري. باید احتیاط وشي، دغه کیسه وساتل شي. خو که چېرته بیا دردونه زیات شي او یا التهابي حالت ته ولاړه شي او مریض نشي کولی دا حالت تحمل کړي یا نور اختلالات ورکړي، مثلا د پانکراس په غده باندې تاثیر وکړي، د هغې د التهاب سبب شي، په دې صورت کې بیا ښه لار دا ده چې مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او د معایناتو د تکمیل څخه وروسته ډاکټر تصمیم نیسي چې دا عملیات کړي. عملیات کې څه مشکل نشته دی، اوس د ټکنالوژۍ په اساس شرایط ښه شوي دي او هم ډاکټر ته هم مریض ته دواړو ته اسانه ده چې عملیاتو کې د لپراسکوپي په نامه یادېږي. فقط یو 2 ملي دی، هغه د پوستکي د لارې ګیډې بطن ته ښکته کیږي او جوف ته. یعنې ستاسو توصیه دا ده چې د هر ډول بطني ناروغۍ د پیدا کېدو یا د درد احساس کېدو په صورت کې ناروغ باید سمدستي ډاکټر ته امکان په صورت کې مراجعه وکړي. مننه ډاکټر صاحب میرعلي سادات، کورم ودان، چې په دې مهمې طبي مسلې تاسو د اشنا ټلویزیون لیدونکو ته معلومات ورکړل. کورم ودان.
تاسو نه هم مننه، خوشاله اوسئ.